سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي ژبې ډېرې مهمې جملې راخیستې دي چې د دې په زده کولو سره به تاسې وکولی شئ چې په 2 میاشتو کې دننه انګلیسي زده کړئ، په انګلیسي باندې خبرې وکولی شئ. نو د نن ورځې لومړنۍ جمله ده Let's split the bill. Let's split the bill. راسئ بیل سره تقسیم کو. مثلا هوټل ته ځئ، په هوټل کې خوراک کوئ. کله چې مو خوراک وکړئ انډیوالان یاست، 2 نفره یاست، 2 نفره یاست، پیسې بیا سره تقسیموئ. هر یو د خپل جیب څخه پیسې هغه اندازه چې ورسېدلې هغه ورکوي. We have few opportunities to get jobs. We have few opportunities to get jobs. موږ څو فرصتونه لرو چې وظیفې ترلاسه کړو یا یې پیدا کړو. Shabir likes to play football. شبیر د فوټبال بازي خوښوي، یا غواړي چې د فوټبال بازي وکړي. He is crazy about football. He is crazy about football. دی د فوټبال د بازي ډېر شوقي دی، یعنې ډېر زیاته خوښیږي. I am going to buy a new car. I am going to buy a new car. زه نوی موټر رانیسم، یا پلان لرم چې نوی موټر رانیسم یا ولرم. Can you pick me up at the station? Can you pick up me at the station? کولای شي چې ما د سټیشن څخه یا د بس اډې څخه بوزې یوسې راپسې راسې. زه هلته درته منتظر یم، د هغه ځای څخه به مې بوزې. He ran out of money. He ran out of money. دی مفلسه شوی دی، یا مفلسه شو، یا پیسې خلاصې شولې، یا پیسې خلاص کړي دي. It will snow tomorrow. سبا به واوره وورېږي، یا سبا ته واوره وورېږي. How is the weather in روزګان? How is the weather in روزګان؟ په روزګان کې هوا څنګه ده؟ یعنی باران دی، واوره ده، اسمان شین دی. What do you usually do on Sundays? What do you usually do on Sundays? ته د شنبهو په ورځ باندې په چیش باندې مصروفه یې، یا څه کار کوې؟ This problem is difficult to solve. This problem is difficult to solve. دا ډېر غټ مشکل دی، یا دا مشکل حلول یو ستونزمن کار دی. The plane flew over the mountain. The plane flew over the mountain. طیاره د غره پر سر باندې یا تر غره پورته پرواز کوي یا ځي. خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې پوه شوي یاست. زما چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ. ستاسې په کور کې ستاسې په ژبه د بشیر وطندوست سره انګلیسي زده کړئ. د بل ویډیو پرې د خدای په امان.